یو بهترین خزانه په مابین د اذان او د اقامت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه. دعا نه رد کیږي په مابین د اذان او د اقامت کې، یعنی د اذان او د اقامت په منځ کې چې څوک څه دعا وغواړي نو الله یې نه رد کوي، الله یې قبلوي. یو بل حدیث کې راځي سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اثنتان لا تردانی، دو دعاګانې دي چې الله یې نه رد کوي، الله یې قبلوي. او قل ما تردانی، یا ډېر کم الله رد کوي، یعنی خامخا یې الله قبلوي. یو الدعاء عند النداء، یو هغه دعا الله نه رد کوي کله چې د اذان په وخت کې وشي، د دعا د اذان په وخت کې یا د اذان نه وروسته چې څوک څه دعا وغواړي الله یې نه رد کوي. دویم عند البأس، دعا په وخت د جنگ کې کله چې مسلمانانو جنگي د کافرانو سره، حين يلحم بعضهم بعضا، مسلمانان او کافران خپل منځ کې جهاد شروع کړي، هغه ټیم کې څوک څه دعا وغواړي نو الله یې نه رد کوي. په یو بل حدیث کې راځي جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا ثوب بالصلاه، کله چې اقامت وشي د مانځه لپاره نو فتحت ابواب السماء، د اسمان دروازې راخلاصې شي، راکولاو شي. واستجیب الدعاء، او دعاګانې قبلیږي. مقصد د دې حدیث دا دی چې کله اقامت وشي او مونځ شروع شي نو په مانځه کې چې څه دعا وغواړي نو الله یې خامخا رد کوي، د اسمان دروازې راخلاصېږي. او بیا خاص کر د تشهد نه وروستو او د سلام ګرځولو نه مخکې دغه ټیم دعاګانې پکې قبلیږي. دارنګې په سجده کې دعا کول دا الله پاک ډېره زیاته قبلوي. حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، ډېر نږدې چې بنده الله ته ډېر نږدې دا په وخت سجده کې، کله چې دا بنده په سجده کې پروت وي دا بنده الله ته ډېر نږدې. نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي فاکثروا الدعاء، تاسو بیا په سجده کې د الله نه ډېرې دعاګانې غواړئ، ځکه دغه وخت کې تاسو الله رب العالمین ته ډېر نږدې